الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العلي العظيم ده هر څه د مخ اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. قدرمنو زموږ د نن ورځ موضوع ده په هکله باندې د اعتکاف، چونکې لس د رحمت ورځې او شپې تېرې سولې، لس د مغفرت شپې او ورځې چې دي په تېرېدلو سره دي، او لس د عتق من النار د اور څخه د جهنم د ازادېدلو شپې او ورځې را روانې دي. خو د الله رب العزت دا ځانګړې میاشت ځانګړې خویونه او عادتونه په خپل ځان کې لري. د هغو خویو او عادتو څخه یو عادت د دې روژې د شهر رمضان مبارکې اخرنۍ لس شپې او ورځې چې دي هغه اعتکاف دی. الله رب العزت قرآن عظیم شان کی سورة البقرة 108 نمبر آیات مبارک فرمائی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. تاسو مباشرت مکوئ په داسې حالات کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یاست په مسجد کې. یعنی دا لازم کړله، دا ضرور کړله چې ته باید آگاهی حاصل کړې چې اعتکاف خو ستا په مسجد کې، او په هغه مسجد کې به دا اعتکاف کول کېږي چې په هغه مسجد کې 15 وخته جماعت کول کېږي. خو افسوس د زموږ او ستاسو پر خلکو، زموږ او ستاسو پر ټولنه، زموږ او ستاسو پر وروڼو مسلمانانو باندې ډېر مسجدونه مو لیدلي دي چې 15 وخته جماعت پکښې کول کېږي، دغه باوجود یو څوک نشته چې اعتکاف ته ولوېږي. الله ته به څه جواب وایو؟ الله دې مو هدایت کړي. نو اعتکاف کول چې دی هغه پر 3 رقمه دی. یو هغه اعتکاف دی چې یو چا نظر کړی وي چې دې ته واجب ویل کېږي، بل هغه اعتکاف دی چې هغه مسنونه طریقه ده، بل نفلي اعتکاف دی. هغه اعتکاف چې هغه مسنونه طریقه ده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کړی ده، چې په کم کال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت کوي، رخصتېدی د تل دپاره، په هغه کال باندې علیه الصلاة والسلام مبارک 20 شپې او ورځې اعتکاف وکړ. یعنی 10 ورځې چې د روژې مبارکې تېرې سولې، د اعتکاف ته امادګي ونیوله، اعتکاف یې شروع کړي. دغه 10 ورځې چې د مغفرت دي دا هم په اعتکاف کې تېرې کړلې، هغه 10 ورځې چې عتق من النار د اور څخه د ازادېدلو شپې او ورځې دي هغه هم په اعتکاف کې تېرې کړلې. یعنې د دې څخه دا معلومه شوله چې اعتکاف په اسلام کې د روژې مبارک په میاشت کې دا یو اصلیت لري. په قرآن عظیم شان کې هم والعاکفون لفظ راغلی دی چې تاسو معتکف یاست په مساجدو کې، باید موږ او تاسو یې ادا کړو. او بل نفل اعتکاف دی، هغه د 1 ساعت اعتکاف نیت هم کول کېږي، همدا رقم د 2 ساعتو د هم کېدلی شي. او دغه اعتکاف نر او ښځه دواړه کولی شي. خو د نر اعتکاف په مسجد کې کول، ښځه په خپل کور کې، په خپله هغه خونه کې، په خاصه خونه کې چې دا لمونځ کوي، په هغه ځای کې د خپل ځان دپاره یو خطره ګرځول یا یو پرده زړول، یو خیمه جوړول، د دې دپاره هم دلته اعتکاف صحیح دی. خو اعتکاف خپله یو خوی او یو عادت دی چې د دې په کولو سره د نورو مؤمنانو مسلمانانو ذمهواري خلاصېږي، او ته به په دغه شپو او ورځو کې د الله رب العزت و عبادت ته ښه ځان ورخلاص کړې، او کلیوالو ته، مسلمانانو ته، ځپلو مسلمانانو ته به دعاګانې کوي، هغه به تا ته دعاګانې کوي. نو اعتکاف کول دا یو قسم ته د ملائکو سره مشابهت کول دي.
په اعتکاف کې سړی باید کم کارونه وکړي. په اوداسه باندې ګرځېدل، جامه پاکه ساتل، د جماعت پایبندي کول. داسې نه نو چې هلته جماعت درېږي ته ځغلې اودس تازه کوې یا غسل کوې، یا جماعت په پایبندي سره کول، د قرآن عظیم شان تلاوت کول، د اشراق لمونځ کول، د څاښ لمونځ کول، د اوابین لمونځ کول. دا د ځانه سره خپل مستحبات او خپل د ځانه سره ځانګړتیاوې لري. نو په دې اساس باندې که چا قرآن عظیم شان زده وي نو تلاوت یې کول ډېر ثواب لري، او که چیرې د چا قرآن عظیم شان نه وي زده، دا شخص هم کولی شي چې اعتکاف وکړي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا کلمات ویل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، دا کلمات ویل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا کلمات ویل، دا هم صحیح دي. په الحمدلله باندې د اعتکاف تیرول هم صحیح دي، یعنی الحمدلله د سره تر پایه وایي. په قل هو الله احد باندې د اعتکاف تیرول دا هم صحیح دي. خو خبره دا ده چې یو امیر سړی هم کولی شي چې دا د الله رب العزت دغه خاص عبادت ته خپل ځان ور اخلاص کړي، او د الله رب العزت سره د مینې، د محبت او د الفت په عبادت کې د شپې او ورځې تېرې کړي. نو الله رب العزت موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې کوم څوک اعتکاف کوي په ښه اهتمام او غمخوردګۍ سره وکړي، او په ښه ادبیت باندې وکړي، او په ښه طاعت او عبادت باندې وکړي چې الله رب العزت ته قبول سي، د خلکو غاړې خلاص سي، او دته هم الله رب العزت دنیوي او اخروي اجرت ورنصیب کړي. په پای کې دا خبره تاسو ته زه لرم چې بس تقوا وکړئ، اخلاص ولرئ، چې الله رب العزت دې قبول کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.